دا چې ستاسو په څیر د کوز وطن پښتانه په دغه موضوع باندې اوس سر خلاص ده. لکه مخکې نوابي صاحب یوه خبره وکړه چې مخکې موږ دغه جګړه د خپل پښتون په مقابل کې کړې وه، یا به یې د بر وطن پښتون ماته مخته که او یا به یې د کوز وطن. اما نن ورځ زه مستقیما په دغه جګړې کې له پنجابي سره مخامخ یم او دغه جګړه مخته بیم. دلته تلو نیوز خپل نوی خبر خپور کړی، شاید تاسو به لیدلی او یا به نه، چې امنیتي سرچینو تلو نیوز ته ویلي افغان ځواکونو د پاکستان یوه الوتکه چې د افغانستان هوایي حریم ته راننوتې وه ویشتلې ده. نو تقریبا د یو 15 دقیقې مخکې دا پوسټ یې کړی. نو مهرباني وکړئ خوشحال صاحب نوي اپډیټس څه معلومات که تاسو لرئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ځواک صاحب تاسو ته، احمدزي صاحب ته، لونګین رور ته، آزاد مبارز ته، لاندې ټول ملګري سینازي ټولو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول به ښه وئ. یو د تسلۍ دعا د هغو سرتېرو میندو ته چې خپل اولادونه یې په دغه پاک او سپېڅلې جګړه کې نذرانه کړل او صدقه یې کړل. سرتېرو ته به ځکه شهیدانو سرتېرو ته ځکه دعا نه کوو چې هغوی راسن جنت ته روان دي. د هغوی ځای جنت ده، ځکه هغه په یوې ډېره پاکې او سپېڅلې جګړه کې شهیدان سوي دي. د دغه الوتکې په اړه به درته ووایم چې دا تقریبا شاوخوا یو ساعت یو نیم ساعت مخکې د کابل په فضا کې وویشتل سوه او له هغې وروسته دغه طیاره د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې دغه طیاره غورځېدلې ده. نو هغې په اړه به شاید سبا ویډیوګانې خپرې سي چې دغه طیاره څه ده. له هغه وروسته بیا په قندهار او هلمند کې د طالبانو د مشر په لارښوونه باندې بیرته ځوابي بریدونه پیل سوي دي، ځکه د شپې ناوخته چې وو بریدونه د لوی درستیز په امر باندې جګړه ودرېدله او له هغې وروسته پاکستاني ځواکونه راغلل په کابل او ننګرهار او په یو شمېر ولایتونو کې بمباریانې وکړلې او له هغې وروسته بیا دا جګړه بیا پیل سوې، خو دغه جګړه دا ځل په هلمند او په قندهار کې ده. قندهار کې ځوابي بریدونه بیرته شروع سوي دي. په ټوله کې به زه څو خبرې وکړم د جګړې په اړه، خو معلومات ټولو سره شته ده. موږ ویډیوګانې ورباندې جوړې کړلې، فیسبوک کې هم اپډیټ پاتې سوي یو. دلته چې کوم نوي خبرونه راتله موږ کوشش کوو چې ورسره ملګرو سره شیر کړو. بدبختي همدا ده، دغه په وطن ننګ چې ده، په وطن ننګ او غیرت سره دا د ایمان یوه برخه ده. بدبختانه چې ډېر خلکو کې دا ایمان نسته ده او دته به موږ منافقین ووایو. یوه بله مهمه مسله زه غواړم لنډ ډول باندې ورسره خبرې وکړم چې ځواک صاحب تاسو په ده باندې خبره وکړله، ډېرو ملګرو نور هم یادونه وکړله. زه وایم د هغه خلکو په اړه باید لږ قضاوت مخکې له مخکې بیا وکړو او باید ورباندې پوه اوسېږو چې 15 ورځې 6 ورځې له دې جګړې تېرې سي او وروسته بیا راشي بیا نو دغسې ناست یې قلم یې په لاس کې او وایي چې بس دې کې دا فلسفه ده او دې کې دا فلسفه ده. و د غړي وزلي دي، دنه لویه خبره نسته، دنه دې هېڅ فلسفه ځای نه لري فلسفه پکې ځای کې. نو دوی د افغانانو سترګو کې یو ډول شګې اچوي او راځي. زموږ افغانان خو خدای لري، دوی خو ډېر خوشباوره خلک دي. که یو چا ورته 2 پستې خبرې وکړلې فکر کوي چې دا نو بیخي ښه خلک دي او په هر څه باندې باور کوي. نو زما هیله ګرمي بله ګرمي د هندوانې خرڅولي 23 غړي پکې شهیدان کړي دي، 6 یې ورک دي، 18 جنازې ښخې کړلې کنه. دې که نو فلسفه نشته نو فلسفې به نه غږوئ. دلته به د وطن زه به اوس هغه نه هغه سړی وګڼم چې په دغسې اساسو شرایطو کې اجل راسي او د پاکستان دغې ناروا ته ناروا وایي. خو زه پوهېږم دا کار نه کوي، ځکه د یو چا چې خپل ورور په پوځ کې، د یو چا چې خپل پلار دغه دنده ترسره کړي، یو چا چې خپله څو ورځې په دغه پوځ لیګو کې درېږي، هغه دا جرأت لري چې راسي د پنجاب دې جګړې ته ناروا جګړه ووایو. ښه په ټوله کې به ووایو صحیح ده چې موږ سره به وسلې نه وي، موږ سره به ډېر قوي وسایل نه وي چې دوی سره، اما موږ سره ایمان سته، موږ سره غیرت سته، موږ دومره نران خلک یو. تاسو به هغه ویډیو لیدلي د طالبانو چې پاکستاني پوځی نیولی، هغه ورته چې ومې نه ولې، ده ورته چې نه دې ولم، هو خدای دې غرق که دا جګړه چې ستا نه ده، ټوپک بل چا در کړی. دغه ویډیو به تاسې کتلي که نه، ما سره سته، زه به یې در باندې وګورم. یعنې دومره موږ په جګړه کې غیرتي خلک یو. تر دې مهمه خبره دا ده، افغانان د ډار خلک نه دي. ځواک صاحب ته ناست دی، لونګین دلته، جان احمد نور ملګري دلته، جبار خیل صاحب ناست دی. د افغانانو په قاموس کې به تاسو هغه پیدا نه کړئ چې ډار لفظ د افغانانو په قاموس کې نسته ده. نو خبره دلته د ډار نه ده او نه موږ ډار کړی دی. په دغه ورځ باندې ښه په نره د وطن په ننګ ولاړ یو، د وطن سرتېرو سره ولاړ یو، د هغه سرتېرو سره بیخي هم چې اوږه په اوږه ولاړ یو. والله هېڅ په وطن کې نه وی، که نور څه نه وی، اوبه خو مې ورته وړي وای که نه. زما په وسه کې دغه لفظونه مې دي، دغه قلم مې ده، والله هېڅ اوس هم ته قربانوم، بیا هم ته قربانوم، بیا هم ته قربانوم. ځکه دا د هغو شهیدانو په ننګ باندې دا خلک راوتلي په دې نیمه شپه کې چې 18 زانې ښځې، ماشومان، ان سپین ږیری په یوه شپه له خاورو سره خاورې کړل. نو زه به ناست یم که خبرونه راتلل، زه خبرونه سره چې کوم، خو وروستي خبرونه همدا دي چې هلمند کې جګړه بیا پیل سوې ده، هلمند او قندهار کې،
او حتی له پولې وراوښتي دي. اول ته د پاکستاني نظامیانو یو قرارګاه سوځولې چې هغه ویډیو هم څه ویډیو زلته وکړم فکر کوم لایف کې مشکل جوړوي. ډیره مننه خوشحال صاحب محترم. احمدزي صاحب ته، جبار خیل صاحب ته او فدا احمد تاجک ټول ته زه ښه راغلاست یم. نوبت ورکوم احمدزي صاحب ته، مایک په خدمت کې د مهرباني وکړئ ورور. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټول ته. د لونګین نوبت خو نو هغه مخته نه ناست دلته موږ سره مهرباني. اوکې، خدای دې وکړي چې تاسو ټول ښه واوسېږئ. همدغه وخت د ننګ ده، همدغه وخت د غیرت ده. که په دغه وخت کې په دې شرایطو کې له خپلو سرتېرو تر څنګ ونه درېږو، لا د خپلو هغه ځوانانو تر څنګ ونه درېږو چې اوس په جګړه کې ظاهره بوخت دي او هلته د دښمن سره په فرضي کرښه باندې جنګېږي او هلته جګړه روانه ده، ورسره ونه درېږو. په دغه وخت کې منفي تبلیغات وکړو. دا نه وطن دوستي ده او نه د دغه هېواد د وګړي په صفت باندې له خلکو سره خوند کوي. زه نه غواړم چې سپک الفاظ وکاروم. الله پاک دې هدایت ورته وکړي او بیا چې له دې بعده بیا دغې جګړې ته هر نوم ورکوي. لکه ما مخکې د جبار خیل صاحب یو کلیپ وکتی چې هغه پکې ډېره ښه واضح کړې وله چې که دا په دې ډرامه کې، په هغه ډرامه کې چې د پاکستان اتباع له منځه ځي، عسکر یې له منځه ځي او مردارېږي، هلاکېږي، نو موږ ته هغه ډرامه بار بار په کار ده. موږ افغانانو ته موږ بار بار باید هغه ډرامه وشي دلته او بار بار هغه رقم ډرامې په لاره ولوېږي تر څو د پاکستان تاسیسات پکې له منځه ولاړ شي، تر څو د پاکستان عسکر پکې له منځه ولاړ شي، تر څو پاکستان ته په نړیواله سطحه بدنامي نور در دې غټه خبره نه ده. په دغه د 21 په حمله باندې د نړۍ ټول تلویزیونونه وغږېدل، در الجزیرې پورې باندې وغږېدل. نور در دې غټه خبره نشته چې دته یو بدنامي ور واوړي، د په نړیواله سطحه باندې وشرمېږي، بې عزته سي، دلته عسکر پسې ووژل سي. نور در دې له موږ لپاره غټه خبره نشته. لکه موږ سره کوم چې اظهار وویل چې که چېرته وسایل نه لرو، لا وسایل نه یې را سره، خو لیکن غیرت را پکې شته. خو همه متاسفانه چې هغه غیرت په یو تعدادو کې نشته. متاسفانه چې هغه غیرت په یو تعدادو کې نه راټوکېږي چې دلته په هېواد کې جګړه روانه وي او په هېواد کې د تا ماشومان وژل کېږي، د تا انسانان وژل کېږي، د تا د هېواد وګړي وژل کېږي، میندې دې وژل کېږي. په والله مخکې مې یو پیغله ولیدله، د هغې پیغلې ولولې تر دغه ټیک ټاک یو تعداد ځوانانو په والله بېله بهتري دي. د هغې پیغلې ولولې چې د ټولنیوز یو دغه یې راخستی و، یو ویډیو یې راخستی و، لګولی و چې دې کومې ولولې باندې وښولې. تر دغه یو تعداد په اصطلاح د امیانه اصطلاح باندې تر دغه بادرنګي ځوانانو د هغې دغه ښه وه، هغه د ولولې و احساسات او جذبه باندې ښه وله که نه. نو اوس شرایط داسې دي چې شرایط وخیم دي. په دغه شرایطو کې چې د خپل هېواد له د خپل هېواد د سرتېرو تر څنګ ونه درېږو او که دلته راسو په رسنیو کې د منفي تبلیغاتو کې ما مخکې دغه یو څو وخت مخکې چې د عمران خان د حزب یو غړی و په لندن کې، اوس هغه هم په ټویټر کې د پاکستان د پوځ په ننګه پوسټ کړی، مخکې مخالف، لیکن په نن ورځ هغه هم د پاکستان د دغه په ننګه باندې پوسټ کړی و. او د ظالمانو نور تاسو غواړئ چې شئ دغه ورځ در دې نوره سخته ورځ در باندې راځي که هغه د سړي کانه کوي چې شاته یې توپنچه وهلې او که هغه او بې غیرته ملک په دې نړۍ ولا که تاسو پیدا کړئ، ولا هغه اسرائیل سي اسرائیل د فلسطین په وړاندې ولا که دغه رقم تبلیغات کړي لکه څه رقم چې دوی د افغانستان په وړاندې باندې منفي تبلیغات وکړل، لکه څه رقم چې دوی د افغانستان په وړاندې باندې هغه خبرې کوي چې دا اوس د ستي دا ظاهره خوشحال ته وایي ورته وننې زبل موبایل دې په څنګ کې پروت د دې میډیا څه شی وایي. دا اوس د دوه خلکو میډیا په موږ بلا وهلي یو، ژبې نه لرو، خبرې نسو کولی، میډیا نسته را سره. دغه نن تر یو تلویزیون ما ورته ډېر کتل کیږو، تر یو نړیوال تلویزیون ما ورته ډېر کتل کیږو، بیا ما ورته هغه ځوانان ګوري چې هغه په دغه ولولو کې دغه هېواد ما ورته باید خوله خلاص وکړو، ما ورته باید خپل هېواد په ننګه باندې ودرېږو. زه دا اوس مخکې ویدوم والله خوب مې نارامه و، راپورته شومه بیرته مې ډایرکټ مې ټویټر وکړ اسماعیل ودرې کوم چې ته جګړه رسېدلې ادې نور خوب رانه لږ مې تاسو لایف ولیدئ یو دانه ویډیو مې جوړ کړئ تاسو لایف مې ولیدل ما راځه دلته به د خپل زړه خالي کړم نور در دې سخته ورځ په دې هېواد باندې نه راځي ودرېږئ په لیاز د خدای کومه پورې به وروره بس وروره مشکلات په هر ځای کې سته په خو دې زه د یوه کسیز دغه د کورنۍ غړی یم د ما په کورنۍ کې مشکلات سته زه له خپلو وروڼو سره ستونزې مشکلات لرم نو کور کې بیا په
یو هیواد کې خو طبیعي خبره ده چې ستونزې او مشکلات به وي په هیواد کې طبیعي خبره ده چې زه به له یو له حکومت سره لا به له یو چا سره ستونزه لرم په هغه د اوس د هغې ستونزې وخت نه ده که زه راځم زه په هغه ستونزه باندې اوس وغږېږم زه هغه ستونزه رامخې ته کړم په جای د دې چې ولا ودرېږه ما ته حق نه ده راکول سوی هلته تیری روان دی تا په هیواد باندې تجاوز روان دی تا په هیواد باندې حمله کېږي د تا په هیواد باندې نو که ته په دغه وخت کې هم نه درېږې بیا خو هغه تا خپله بېننګي ده که نه نو ځواک صاحب الله پاک دې اجر درکړي همداسې دوامداره واوسېږي تر څو دغه جګړه روانه وي باید ننګی وسي بالکل مننه احمدزی صاحب محترم دلته خو د موږ تقریبا اذان ته د افطار دپاره یو 50 دقیقې زه نور هم لرم دلته به زه لایو یم تر هغې پورې چې د موږ د افطار وخت کېږي فدا محمد تاجک ته ښه راغلاست وایم دا به یو څه ناسه معلومات ولري ځکه د په ګروپونو پکې به مي او اپډیټ یې هغه اخبار چې د سره دي هغه موږ ته لږ وروسته رسېږي مهرباني وکړئ زه فقط دغه د زیري پاک له به یوه خبره ته وکم بیا به نوبت مراد کوم ما یې کوه دا نور څوک مخکې راغلي حق د دوی جوړېږي جبار خیل صاحب موږ سره مخکې هم راغلی و کار پیدا سو لاړ بیرته راغی نو مکمل نوبت ستاسو دی مهرباني وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اول خو دغه د نننۍ جګړې او د نننۍ جهاد مبارکي ټولو افغانانو ته وایم دا انتقامي غچ و انتقامي برید و او دا د موږ مسلم حق و چې باید موږ کړی وای او ځواک صاحب محترمه چون موږ تاسې په لایفو کې بیا تاسې سیاسي مطرح څیرې یاستئ که تاسې یاستئ که خوشحال صاحب ده که احمدزی صاحب ده نو هغه نور ځوانان خو طبعا احساساتي غږیږي نظامیان به نظامي غږیږي خو ولې تاسې ته پکار ده چې تاسې باید په هر اړخیز د یوې خبرې هر اړخ وسنجوئ بیا باید هغه میډیا ته راوباسئ ځکه تاسې غږ تر دښمنه پورې رسیږي بیا دا دښمن کولی شي چې دغه نه هم مثبته استفاده وکړي هم منفي استفاده وکړي ولې منفي خو نه کوي طبعا دوی د ځان لپاره مثبته استفاده کوي لومړی خو موږ په دې خطه کې د جنګ غوښتونکي نه یو افغانان ډېر له جنګه ستړي دي 40-45 کاله دا خاوره تل د پردو لپاره قرباني سوې ده موږ هېڅ د جګړې غوښتونکي نه یو ولې که یو څوک د تا په تمامي ارضیت باندې تعرض کوي د تا ولسونه در شیدانوي بیا د ما د ځواکونو د ما د ولس دا مسلم حق ده چې زه د هغو د قاتلونو څخه د خپل مقتول پوښتنه وکړم چې په کوم جرم مې وزنې ولې مې وزنې آیا نړیوال قوانین پیژنې آیا اسلامي قوانین پیژنې آیا د همسایتوب قوانین پیژنې که نه ظلم کوي جبر کوي نو بیا زه مجبور یم د دې ظلم په مقابل کې مې که نور څه وسمه نه رسېږي ځان هم در باندې شهید کومه ځکه موږ دا خاوره د افغانان خدای پیدا کړي دغسې یو خدای غیرت را په نصیب کړی خدای بې غیرت نه یو پیدا کړی تاسې غوندې چې یو څوک پتلون درچه وکاږي تا ته فرق نه درکوي یو څوک بسته هیواد درچه جلا کړي تا ته فرق نه درکوي یو څوک کارګل درچه ونیسي تا ته فرق نه درکوي ما ته فرق راکوي زه چې دا 40 کاله دا 50 کاله دومره نړۍ نه شاته پاته یم په همدې غیرت باندې پاته یم په همدې ننګ باندې پاته یم نو دا غیرت که بیا له ما نه د تا غوندې یو څوک اخلي د تا جګړه ما ته هېڅ سخته نه ده د تا جګړه د ما له امریکا او له یهودو له اسرایلو له بل چا سره نسته په سیمه کې را سره پروت یې 10 بمباري را باندې وکړه 10 کیلومتره نور درځم 10 دې را شهیدان کړلو 10 دې نور در شهید کوم ځکه د تا جګړه ما ته تر ټولو اسان ده او تا جګړې ته دا ټول ولس د امنیتي ځواکونه داسې تیار دي لکه د یهودو جګړې ته دا ولي د یو مسلمان باید له بل مسلمانه کرکه نه وي خو ته د مسلمان په صفت پاته سوی نه یې ته د منافق په صفت پاته سوی یې زه ولې اوس نن د خپل همسایه یو خپل چې په عنعناتو هم یو څه را شریک ده په اسلام هم را شریک ده په دین هم را شریک یې زه تا دومره بد احسوم چې تا د جګړې ته داسې خوشحاله کېږم لکه د یهودو جګړې ته دا ته په خپل ګریوان کې وګوره ما پرېږده زه د همسایه زه د دښمن هغه کسان چې د تاسې په خاوره کې پراته دي تا ولسونه د تا په هغو ولسونو باندې ظلم روان کړی ورسه که زه په ماته تهمت لګوې سته ترهګرو ته ځای ورکوې همدا د تاسې په لایف کې اوس د کوزې پښتونخوا الحمدلله د مقبوضه افغانستان خلک راپور څو هغوی وویل چې دا خلک جبر کوي دا خلک ظلم کوي حتی د دوی پنجابیان دي په اردو باندې خبرې کوي دا خپل فوج ته بار بار ویلي د سیمک او له همسایګانو سره ښه روابط ولره موږ له ایران سره هم جناب ځواک صاحب سرحد لرو موږ له ازبکستان سره هم لرو موږ له تاجکستان سره هم لرو موږ له چین سره هم لرو ولې مې مشکل نه ورسره راځي تا فقط او فقط 3 سرحدات د انډیا د ایران د افغانستان د لیو سره دي ښه پاللي دي خو ته په خپله د جګړې مرکز یې ته په خپله غواړې دلته دا په دې جګړه کې د تا ګټې دي په دې جګړه کې تا ته پیسې درځي په دې جګړه کې ته چورو چپاول خپل ولس چکولی سي پیپټوی سي او بل دی دا کوشش اوس کوي په دې خطه کې یو جنګ رامنځته کړي هغه د دوی سیاسي انزوا اوس په داخل کې دوی سیاسي انزوا ته تللي دي اقتصادي انزوا ته تللي دي تر څو د خپل ولسونه په دې باندې غلط کړي چې موږ خارجي دښمن خو افغان ده او پښتون ده نه موږ که جګړه کولم موږ له ولسونو سره نه کوو د موږ مجرمین معلوم دي د هغو ټکنځایونه معلوم دي او هغه به له منځه
راوړو او موږ په دې کې داسې کسان لرو داسې مهارتي کسان لرو چې وغواړي په چا باندې اکس ولګوي په همغه دقیقه کې پیغجي کې لګوي ښه په مهارت پوه کسان لرو. اول خو دغه جګړې مبارکي درته وایم. بل ځواک صاحب محترم یو ښه زیری دا درته لرم چې د پاکستان په اسلام آباد کې د فیصل مسجد خواته د عاصم منیر کور تر برید لاندې شوی دا همدا اوس تقریبا 15 دقیقې مخکې نور جزئیات به سبا راځي او دا ډیر غټ خبر ده د موږ لپاره. اصل کې از دغه چې پاکستان ته موږ وګورو جناب ځواک صاحب محترم په کراچۍ کې وسلته کسان ننوتي دي جنگ روان ده چون هغه دوی خپل مشکل ده تا مشکل یوازې له ما سره نه ده تا مشکل خپل ولس سره ده له دې خطې سره ده. او بل ځواک صاحب محترمه زه فکر کوم که موږ د داخل په حساب راوغږیږو که یو څوک وایي چې په میډیا کې د ځواک صاحب لاسته راوړنه چی ده اظهار صاحب چی ده د احمدزي چی ده د حیات ورور چی ده دغه داسې نن موږ ټول په یو ټغر باندې سره ناست یو. موږ به هر څومره سیاسي اختلافات سره لرو موږ به هر څومره د نظر اختلافات سره لرو خو دغه لاسته راوړنه ځواک صاحب چې نن افغانانو پیدا کړې ده د دوی لپاره مرګ ده. په نظامی جګړه کې موږ څوک نشي ماتولی ځواک صاحب تاسو تر ما نه ښه پوهېږئ هېڅ چا نه تاریخونه که موږ د ځان صفت تر سبا پورې وکړو د دروغو کاذب صفت نو سبا یو څوک ویډیو هم راپسې جوړوای شي خو د ما تاریخ پروت اون د پیپر چې ما چی کړي دي ما د غیرت په نوم باندې څومره ولسونه سرونه قرباني کړي دي د خاورې لپاره د اسلام لپاره. دا لاسته راوړنه باید موږ له منځه وینوسو. چند تعداد به ځواک صاحب محترم په خارج کې به ناست وي د خپلو شخصي مفادو لپاره. په نن ورځ دوی متاسفانه زه وایم که دا هیڅ دغه دا نظام د تا دښمن وای له هغې ماشومې به شرمېدلی وی ستا نن باجې پرې غږولې له هغه سپین ږیرې به شرمېدلی وی. انسان د انسان زړه درد کوي موږ هم احساسات یې کېږو موږ هم احساس لرو ته هم احساس لرې ته د خپل فکر لپاره احساس لرې زه د خپل فکر لپاره احساس لرم ولې هغه فکرونه چې بیرته سره یو ځای کېږي ملي فکر تیر جوړېږي دا دواړه فکرونه د تایید وړ دي ولې داسې فکر به ته څه کوې چې هغه تل د غلامۍ زنځیرونه په غاړه کچولي د ځان د شخصي فایدې لپاره دا ټول ولس بدبختی ته ولي. یو آخري خبره زه مهمه کوم جناب ځواک صاحب محترم دا نننۍ جګړه یوازې د نظام جګړه نه ده دا د افغانیت جګړه ده. دلته که دا نظام ماتې وخوړله ځواک صاحب د دغه پیغور سبا د ما او د تا بچي ته پاته کېږي ما او تا ته پاته کېږي او که تا وګټله د دغه فتوحات په مبارکي تا ته درکول کېږي تا بچي ته به درکول. بالکل 100% دغه بې ضمیره خلک نن ولې راجګېږي هغه ملي شیان مو سره مشترکات سره لرو په هغو باندې ملنډې وږې دا خلک باید وپېژندل چې ځواک صاحب محترمه په صلحاو وار ملتاج سره سیاسي اختلاف راغلی اظهار خوشحال صاحب سره جان احمدزي صاحب سره حتی ډېر به تریخ تللي یو خو ته د خپل نظر لپاره زه د خپل نظر لپاره او دا نظرونه که راوڅېړو زه به اسلامي مفکوره ډېره پکې لرم ته به سیاسي مفکوره ډېره پکې لرې ولې په کل کې بیا د افغانستان په ګټه باندې نو ځکه نفرتونه هم نه کوو ځکه مو لایفو ته راځو ځکه تاسې د موږ لایفو ته راځئ ولې داسې خلک په میډیا کې معلوم سو افغانانو وپېژندل او افغانان اوس دا خلک شړي رټي دا یو غټه لاسته راوړنه ده. یو آخري غوښتنه مې بله دا د جناب ځواک صاحب تاسې په انګلیش بلدتیا لرئ احمدزی صاحب په کوم هیواد کې سپرو ده موږ د جلال صاحب غوندې هوښیار باسواده ځوانان لرو نن ورځ موږ تاسې ته اړتیا لرو دا ولس تاسې ته اړتیا لري نظام پرېږده په یو خواته بیخي پرېږده دا ولس تاسې ته دا اړتیا لري چې تاسې کولی شئ چې په هره ژبه باندې ویډیو جوړې کړئ. متاسفانه په داسې ورځ باندې په کار هم نه دي چې موږ پرې وغږېږو د موږ میډیا ډېره کمزورې ده موږ نظامي جګړې ګټلې دي خو میډیایي جګړې هم بایللې دي چې اوس کولډ وار په دنیا کې تر هر څه نه زیات اثرات لري ولې متاسفانه موږ ډېر کمزور یو. راځئ دغه خلا موږ ډکه کړو دا مسؤلیت موږ ځان ته راجع کړو او موږ په پښتو باندې په اردو باندې په انګلیش باندې حتی که هر څوک په هره ژبه باندې کولی شي د خپل ځان د دفاع لپاره خبرې وکړو جګړې لپاره نه کوو چې موږ جګړه مار خلک یو موږ ته جنګونه سخت خوند راکوي سخت تېر سړي یو ځواک صاحب محترمه ګورئ په یوه ورځ کې به په سلهاو نفر شهیدان کېدل په سلهاو کورونه خرابېدل خو نن ما او ته 18 نفره نسو زغملی ولې نسو زغملی ستړي یو نور له دې جنګونو نه ستړي یو موږ هېڅ په دې خطه کې جنګ نه غواړو ولې که یو څوک مو بار بار حوصله را ازموي بیا نو زه دوی ته یو پیغام لرم هم گس کے ماریں گے چن چن کے ماریں گے اور گھر میں ماریں گے دا یاد وساتئ. مننه تاجک صاحب محترم ژوندي اوسئ. مخکې مو ویل بیا یې وایم تکرار یې وایم چې نن ورځ د مخالفت نه نن ورځ د دې وطن پر سر د ننګ خبره ده. پنجابي زما پر وطن باندې یرغل کړی ما ته بیخي دا مهمه ده نه چې څوک هلته حاکم دی او څوک دغه حکومت هلته کوي
دلته ما د پاره زما د وطن هغه خپل خپلواکي، د خپلو خلکو حقوق، د خپلو خلکو قربانۍ، د دوی شتون، د دوی اگزیسټنس ما د پاره مهمه ده. د دوی د پاره به زه بار بار غږ پورته کوم. زه یوازې نه بلکې دلته به زما په څیر په لکونه نور ځوانان راپاڅېږي او په دغه جګړه کې به د خپل د ولسونو تر څنګ ودرېږي. خبره د پر حقه ده او طبیعي خبره ده چې موږ هم څه ناڅه مایوسه یو. په دې خاطر باندې په هغه جذبه او په ولولۍ چې موږ ته په کار ده چې وغږېږو هغه نسو کولی. طبیعي خبره ده خپل ذهن ته مو خپل ځینې داسې ناهیلېتوب او ځینې ناامیدیانې ودرېږي چې دغسې هغه کوم هیله او امید چې ته مانه نن لري او وایي چې په نړیوال سټیج باندې باید تاسو دا غږ په انګلیسي، په جرمني، په نورو ژبو باندې تاسو باید تر نړیوالو ورسوئ. باید یې وکړو. خو طبیعي خبره ده همدغه قصه، همدغه تاسو ته بیرته ریورس په افغانستان کې شته حاکمیت تم بیرته وایسه ورسه هلته دا اپلای کېږي. دغه تاسو باید ورته متوجه سئ چې دلته ځوانان ولې دومره عمر یې چې چغې وهلې، دا ژړل یې په څه خاطر یې کوه. که نن زما په وطن باندې جنګ د تر تا مخکې زه د تا سره په څنګ کې ولاړ یم چې وسړی دا مې وطن ده، زه خو ځورېږم په دې خپل وطن او په خپل وطنوالو باندې. نو انشاءالله موږ به خپل غږ پورته کوو په هر ځای باندې، په هر سټیج او په هر دریځ باندې. جبار خیل صاحب نوبت تا در کوم مهرباني وکړئ. یو ځل بیا هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو نو مېلمنو ته او دوستانو ته. ما مخکې یو څو خبرې وکړلې. ما هغه وخت که خو زه ډېر احساساتي وم، لکه څنګه چې احمدي صاحب وویلې بعضې وخت کې انسان په احساساتو کې راسي نو بیا ډېر کله اساسونه منطقي او عقلاني خبرې هغه ته پاتې کېږي. ما ځینو نقطو ته اشاره وکړله. یو خو ما مخکې مې ویلې چې دا سیاست کې دوست او دښمن همیشنی نه وي او دا د کوڅې ادبیات نه دي، دا د دکانونو د مجلسونو د اجرو مجلسونو خبرې نه دي، بلکې دا یو حقیقت ده. یو وخت صدام حسین د امریکا ډېر کلک ملګری و، خو یو داسې ورځ راغله چې همغې امریکا صدام حسین اعدام که، پانسي یې که. دا سیاست ده. نن به څوک د تا دښمني سبا به د هغه کلک ملګری او دا په تاریخ کې ثابته شوې ده. یو وخت کې روسانو په موږ حملې وکړې، نن همغه یوازې نه یو هېواد روسیه ده چې افغانستان په رسمیت پېژني. دا حالت تغیریږي، تبدیلیږي. او دا ولې کېږي؟ ځکه چې د یو هېواد ملي ګټې بدلیږي، د یو هېواد غوښتنې بدلیږي، د یو هېواد چې کله ملي ګټې بدلې شوې د هغې هېواد پالیسي بدلیږي، د هغې هېواد نظامي سټراټیژي بدلیږي. په هغې هېواد کې مکمل مطبوعات چې ده په یوې مشخصه برخه کې کار کوي، یو مشخص ذهنیت پروموټ کوي. زه د دغه لایف له لارې ټولو افغانانو ته، ټولو پښتنو ته، بالخصوص د کوزي پښتونخوا پښتنو ته وایم لکه څنګه چې بیلې ده موږ باید پښتونستان لیبریشن آرمي ولرو، لکه څنګه چې هغوی د ازادۍ آرمي لري موږ هم باید آرمي ولرو. په پښتونخوا کې باید یوه خاصه او ځانګړې آرمي جوړه شي چې هغه د پښتونستان د ازادۍ آرمي. او دا آرمي باید لکه څنګه چې منظور پښتون کوم فکر لري ټول فکر د دا واخلي، یوازې او یوازې وسله د نور راواخلي. بالکل نور د خپل فکر د منظور پښتون د پی ټی ایم کم فکر چې دا منشور چې د هغوی کم منشور دا کمې غوښتنې دي همدایي او نور د وسله هم تر څنګ راواخلي. ځکه چې پاکستان تاسو خبرو کولو ته نه پرېږدي، پاکستان تاسو غوښتنو ته رسیدګي نه کوي، پاکستان تاسو ستونزې نه حلوي. پاکستان راځي اوس عاصم منیر دا ستر درستیز دی تلی ده د کاني ډبرو صندوق ټرمپ ته مخکې ایښی. ښه دا کار خو د تجارت وزیر کار ده، که ته ډیل کوي یا د قانونو د وزیر کار ده. که ته چیرته د معدنیاتو باندې د ډیل کوي یا یو بل هیواد کې د خپلو کاني موادو ته یا کاني زیرمو ته د یو بل هیواد پانګونې ته تشویقوي، نو دا کار خو د نورو وزارتونو ده. خو د دوی فوج چې ده جګړې اخلي، لکه څنګه چې تا لږ مخکې ویل دوی فلسطین ته لاړل، د نورو هیوادونو په ګټه فلسطینیان قتل کړي. غږ سره متحده کیږي او د دښمن په مقابل کې ودرېږي. بیا بل خصوص موږ او تاسو افغانان چې د دغسې ابدي دښمن نه کومه سې رنج غم ستم نه دلدله د دې جابر فوج له لاس نه. موږ او تاسو په ډېر لنډ وخت کې شاهدان وو. ځواک صاحب مجاهد، خلقي، پرچمي، کمونست، مختلفه ډلې نومونه حتی تر ننه پورې د فارس، تاجکو، ازبکو، هزارو، پښتنو حتی دا د خپل همسنګر ملګري سره بیل کړي دي. د دې دلیل باید څوک ده؟ دا همغه جابر دښمن پاکستان ده. نو نن سبا چې دې نقطې ته رسېدلي یاستو چې د هغه ابدي دښمن سره په داسې یو مسله کې چې د تمامیت عرضي په دفاع کې ودرېږو، د دې نه ستر ویاړ او افتخار
هیڅ افغان ته به نه وي. زه په دې مطمئن یم او اطمیناني یم چې نه څوک د موږ نه تشکري کوي او نه د موږ په چا باندې احسان اچو. خپل ځان ته یې کوو، خپل خاورې ته یې کوو، خپل آینده ته یې کوو. نو فلهذا دا ستر ویاړ هر افغان ته نه. صرف یو خبره مې کېدای شي داخلي چارواکي دا خبرې هم واوري. زه مطمئن یم چې د پاکستان مشکل له افغانستان سره ډېر تاریخي نه ده، خو مګر کم دا اوس هم د داخلي چارواکو نه پوښتنه وکړي چې ستا مشکل له پاکستان سره څه ده، خو مطمئنا دا جواب درکوي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې دلته یو آباد سوکاله افغانستان وجود لري یا یو مستحکم نظام وي. دا خو همغه ډاکټر صاحب نجیب الله خبره هم ده چې هیڅکله پاکستان حاضر نه ده چې یو مستحکم افغانستان وي. نو فلهذا آیا فعلي چارواکي ته حاضر دې مسئلې ته؟ که ته حاضر خو زه تر زره د افغانان په یو غږ په یو ټغر د خپل داخلي مشروعیت او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړه چې نړیوال سټیجونه ولري چې پاکستان لاس ته مونږ ګریوان ته لاس واچو. دا طبیعي خبره. صرف دغه آخره خبره مې دا وه چې خوشبختي دا ده چې جابر او ابدي دښمن سره مونږ مستقیم په جګړه کې یو. ځواک صاحب لکه پخوا په شان نه ده چې خپل افغانان زموږ په مقابل کې استعمالول. دا ډېره غټه خبره ده. اوس 50% د جنگ بریا د مونږ په لاس کې ده. د نړۍ ټول هیوادونه په افغانستان باندې بغیر له پاکستان نه تجاوز بمبارد وکړي، باور وکړي چې افغانان به دومره اوږده نه اخلي، خو چې څومره پاکستان د افغانستان په مقابل کې تجاوز کوي همغه افغانان اوږده اخلي. والله بالله هغه افغانان هغه مهاجرین چې په پاکستان کې پراته دي زه تاسو ته مطمئنا باورمند یم چې په ډېر وجدان او په ایمان سره راپاڅېږي او د همدې پاکستان په مقابل کې ودرېږي. همدغسې چې نن سبا په لایفو کې په زراو چا به روژه ماته کړي، چا به روژه لا پخلي، چا څوک به په پیش اسلامي، همدا اوس څوک خوب نه کوي. خو هغه د وطن انګیزه ده چې راغلي دی او د موږ او تاسو هغه مشترکه معشوقه افغانستان ده. نور کوم اختلافات ډېر خلک به لري، خو د دغه یو مسئلې له خاطره چې د ملي مسایل دی او د ملي دفاع په عرصه کې ولاړ یو، نو په تمام معنا د ابدي دښمن نه موږ او تاسو ډېر ځپېدلي یاستو او دا ښه ده چې مستقیم دا دښمن سره مقابل یو، بل افغان د موږ په مقابل کې نه استعمالوي. زه په دې مطمئنه یم چې دا ستر ویاړ دی چې هر افغان د وطن په دفاع کې ودرېږي او دغه د دې نه ستره ویاړ زه مطمئن یم چې په هیڅ ځای کې نشته او هر افغان د دې ویاړ آیان مستفید کیږي، هغه به ډېر ستر افتخار وي. ډېره ډېره مننه قدرمن ځواک صاحب. ملګري دوستان به خبرې کوي په دې مسله باندې، زه غوږ یم او ستاسو اجازه وي زه به کوشش وکړم. قربان سم. یوه نړۍ مننه نوابي صاحب محترم، ژوندي اوسېږئ. دلته زموږ سره بل ملګری احمدزی صاحب هم راغلی، ښه راغلاست ورته وایم. آزاد مبارز ته به نوبت ورکړو، بیا به خوشحال صاحب تا ته در وګرځم. آزاد مبارز مایک مو ولګوئ، مهرباني وکړئ. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ټولو هیوادوالو ته، ځواک صاحب تا ته، لیدونکو اورېدونکو ته، لر او بر افغان ته. تاسو ته معلومه ده چې زه د مقبوضه افغانستان وزیرستان نه په لاین یم، تاسو سره خبرې کوم. لکه یوه ټاپه ده، یو شعر دی، هغه به درته ووایم چې نن مې بل رقم اتڼ ته زړه ورغواړي، نن مې بیا د رقیبانو په کور غم دی. د کوزه پښتونخوا چې څومره هم پښتانه دي هغه د بر وطن د افغانانو سره په غم کې په خوشحالي کې شریک دي. تاسو ولیدل پوجیان پاکستان د پنجاب ریاست، لکه تاسو مخکې ما دا خبره کړې وه چې پنجاب پاکستان صرف پنجاب پاتې شوی دی، نور پاکستان نه دی، نه پښتونخوا نه بلوچستان او نه سیند، دا یک یو هیواد د دوی سره نه دی په شریک شوی، صرف پنجاب پاتې شوی دی پاکستان. نو نن چې کوم په فرضي کرښه باندې کوم عملیات شوي دي په هغه کې پوجیان وژل شوي دي، هغه پوجیان وژل شوي دي چې کوم پوجیانو دغه پښتانه وژل، هم په کوزه پښتونخوا کې هم په بره پښتونخوا کې هغه وژل شوي دي، مړه کېږي، مرداریږي. ځای خو جهنم دی، جهنم ته به ځي، ځکه چې بل ځای خو د دوی نشته، ځکه چې ظلم وحشت یې کړی دی. څومره ظلمونه یې کړي دي د پښتنو سره، دومره اسرائیل هم نه دي کړي لکه دوی چې د بر وطن او د کوزې پښتونخوا سره کړي دي. مونږ د کوزې پښتونخوا چې څومره خلک دي، خصوصا د وزیرستان خلک د بر وطن د خپل وطن لوی کور افغانستان سره ولاړ یو، نه د پاکستان سره چې مخکې به مونږ د چیغې ولې د نارې به مو ویللې چې مونږ د پاکستان سره شانه به شانه ولاړ یو، هغه وخت شوی دی. مونږ د خپل کور لوی افغانستان سره ولاړ یو، په هر غم کې، په خوشحالي کې، په هر حالت کې مونږ د دوی سره ولاړ یو. مونږ د کوزې پښتونخوا چې کومه یې مخکې د اډې په طور باندې استعمالوله، مونږ هېڅ اجازه نه ورکوو چې هغه د افغانستان په خلاف باندې دوباره د جنګ میدان وګرځي.
یا ځینې ګلخانان به وي هغه به په بر وطن کې هم شته په کوز وطن کې هم شته چې هغه به د پاکستان شانه بشانه اعلانونه کوي هغه دې کوی شي هغه ته هیڅ ضرورت موږ نه لرو هیڅ اړتیا نه لرو او زه دا وایم چې کوم منځني اختلافات دي هغه ختم شي ورسته چې مونږه د جګړه وګټو د میدان وګټو هغه نه ورسته به په خونځي خبره کوو په بل شو خبره هغه ورسته راځي خو دا نن سبا چې کوم جګړه ده د افغان د ملت جګړه ده باید د ملت ټول یو شي ټول په یو خله باندې د پاکستان په خلاف د پنجاب په خلاف باندې خپل مبارزه دوامداره وساتي همدغه غازیانو همدغه اتلانو ته دعاګانې وکړي په دعاګانو کې یاد وساتي نور به د دوی سره زموږ نظریاتي اختلاف په څه ځای نه کوي هغه به ورسته خبرې کوو خو په الحال د میدان چې کوم دی د میدان د ګټلو دی همدغه غازیانو سره په هر ډول څوک مرسته کولای شي هم یې په پیسو کولای شي هم یې په خبرو کولای شي هم یې په میدان کولای شي زه د خواست کوم د لر او بر افغان ولس نه د خواست کوم چې هغه د غازیانو سره ودرېږي د غازیانو ملاتړ وکړي ځکه چې دغه پنجابیان چې کومې وژلې ته یقین وکړه چې نه پوهېږم چې زه وخندم زه وژړم د خوشحالۍ نه زه څه وکړم ځکه چې ظلمونه موږ لیدلي دي چې کوم د لر او بر افغان سره شوي دي یا اوس په کوم په کوزه پښتونخوا کې ظلمونه کیږي یا په بر وطن کې ظلمونه کیږي باید دا ظلم نور ختم شي پنجاب ریاست بس په ختمېدل باندې د دعاګانې به کوو د خپلو غازیانو سره ډېر وخت مننه سمه مننه آزاد مبارز ژوندي اوسئ اول سلام تاسو ټول ته ناستو ورونو ته په دې لایف کې او بل سلام څوک چې زموږ غږ له دې لایف نه اوري ټول د دې مال خوانه سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته موضوع هم تاسو ته معلومه موضوع ده صرف د یوې خبرې کولو لپاره راختلم دې ګروپ ته چې د افغان وینې په رګ کې د افغان بچی افغانستان کې اوسېدلی که هر څوک چې نن د وطن د ننګ ورځ ده نن د وطن د داسې ورځ داسې انقلابي ورځ ورته وویلی سو چې کومه ورځ ورته نوم پرې کېدو کېښودی سو او د موږ وطن له هغه چا سره سر وهلی ده چې 40 کاله او دا 100 کلونه کېږي چې موږ سره ازلي او ابدي دښمن دی د موږه په کار دا ده چې هغه یو متل ده وایي دنیا وایي چې اوبه ونیسي مرغاویو تر زنګونه پورې قصه بېل هغه دنیا کې ټول جنګونه روان دي خو اصلي خبره به د موږ او تاسې په خپل وطن کوو چې د موږ وطن پاکستان سره سر وهلی ده هر افغان نه هر وګړي نه د ما دا درخواست ده که سوشل میډیا یې که هلته داخل کې وجنګېږئ سوشل میډیا کې حتی د ما له نظره خو چې دروغ هم ووایو دروغ هغه دروغ هم موږ ته فایده ده په دغه وخت کې سر مو خلاص سو بالکل او یو خبره بله کومه بیا به بل ورور ته وخت ورکړمه شاعر هلال نه یو نړیمن نه چې زه راجګ کړم بله خبر مې دا کوله چې د موږ مجاهدین ماشاءالله دنیا سره جنګېدلي دي دنیا هم وهلې ده امریکا هم وهلې ده داسې طاقتونه هم وهلي دي چې ځان ته یو څوک ویلې او پاکستان خو فکر نه کوم هغه د حقاني صاحب خبره وایي زه که لښکر پسې ور ولېږم کېدی شي نقشه هم په دنیا کې نه خو قصه داسې شی ده چې د موږ د زور هم نه دي هغوی د په غټو غټو اتومونو په غټو سلاګانو په دې شیانو نازېږي نه او موږ ماشاءالله ایمانی جذبه جنگ اراده دا د خلک له افغانانو زده کی او ډېر خپل دوستان مې دا اوس همغه فرضي کرښه کې دي خدای پاک نه غواړم چې دا بریا د موږ په نصیب سي او انشاءالله تر ډېره حده پورې موږ مخکې میاستو له توجه نو یو نړۍ مننه الله دې خوشحال که بارکزی صاحب همدا اوس همدا شیبه چې موږ په لایف کې ناست یو په همدغه شیبه باندې اوس دا اوس جنگ شروع سو په ډنډي پټان کې نو ملګرو نه دا هیله کوو چې روزه ده روزه مبارکه ده زاهد صاحب میک دی بند که نو د ټولو ملګرو نه دا هیله کوو چې دعاګانو کې مه هېروئ او ټولو ملګرو ته دا وایو چې بس میډیا دا کوم نور موږ د تاسې دا اوس نه رسېږي چې هلته ورسو کرښې ته نو دغه خو کوی سو چې وروره دغه میډیا کې غوغا جوړه کو په میډیا کې خلک په دې پوه کو چې موږ مورال هم کوي دا موږ په واحد سب کې هم ولاړ یو موږ افغانان هم یو
موږ ته کې تیر د دغه خبرې اوس ورکې سوي دي چې ته خلقي یې، ته پرچمي یې، ته جمهوریتي یې، ته امارتي یې، ته حزبه یې، او ته پلانکی یې، او ته جمعیتي یې. دا خبرې اوس الحمدلله په افغانستان کې ورکې سوي دي او انشاءالله په ورکېدو دي. تاسې کوشش وکئ چې موږ د عصب انسجام برابر کو، منسجم کو، خلک یې وجې ته سره راټول کو او د دغه نظام او د دغې خاورې ننګ په موږ او تاسې ټولو باندې نن فرض ګرځېدلی ده. موږ ته 3700 علماو فتوا راکړې د افغانستان په خاوره باندې چې څوک هم تیری کوي د دې سره جهاد فرض عین ده په هر افغان باندې. که هر افغان ته ضرورت سو موږ به ټول حاضر یو، ټول ولیکئ چې موږ به دې جنګ ته ورځو او حاضر به یو ورته. مهرباني ملګرو خبرې کوي. بارګزی صاحب مهرباني سلامونه او احترامات د افغانستان د اسلامي امارت زړورو بهادرو په اسلامي افغاني پښتني روحیه سمبالو پوځونو. زموږ د افغانستان د ځوانانو سرتاسري حمایت ګام په ګام له تاسو سره دی. تاسو د جګړې سنګر تود وساتئ او موږ به درته د میډیا سنګرونه همدارنګه لکه مخکې چې مو ساتلي دي بیا به یې ساتو، اوس یې ساتو او انشاءالله الرحمن که ضرورت سو زموږ د درتګ او د حالت د تاسو په موږ باندې غږ وکړو. موږ آماده یو په سر و مال باندې چې د تاسو ترڅنګ په لومړنۍ خط کې موږ ورسره وجنګیو. یوه خبره. بله خبره، تاسو هغه بهادر زړور په افغاني اسلامي روحیه سمبال پوځونه یاست چې په تیرو 20 کلونو کې مو امریکا جمع ناټو را په ګونډه او هغه دی په رسمي سټیجونو باندې یې نارې ټولې دنیا واورېدې چې دوی په بار بار وویل چې موږ په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. د پنجاب ګوډاګی مزدور اجر نظام تاسو ولیدل چې په هر ډګر کې له ماتې ځوړ او له پراخ ضلالت سره مخ دی. موږ مو په خپلو امنیتي بهادر باغیرته باشعوره په اسلامي افغاني پښتني روحیه سمبال او پوځونو باندې اعتبار او باور لرو چې انشاءالله الرحمن دا خو پنجاب دی، که حتی د نړۍ ټول قوتونه هم ور باندې راسي د دوی جذبه، د دوی غیرت، د دوی اسلامیت به دوی ته دښمنانو ته به یو داسې شکست ورکوي لکه امریکا جمع ناټو ته چې یې ورکړ. له پنجاب څخه زموږ هیڅ ویره نشته. دا اوس هم موږ باوري یو که زموږ زړورو بهادرو پوځونو ته له لویه ادرسه امر وشي چې مستقیم مخ پر پنجاب ورتګ دی. زه باوري یم چې انشاءالله الرحمن عنقریب په یوه هفته یا له هغه نه په کمه موده کې موږ کولی شو چې پنجاب تر خپلې محاصرې لاندې راولو او حتی سقوط ورکړو. وروستۍ خبره مې دا دی، پر خپلو ځوانانو باندې، پر خپلو باغیرته افغانانو باندې، هغوی چې په رښتینې توګه افغانان دي او زموږ سره یې په دغسې اساسو شرایطو کې ملاتړ وکړه، بیعت یې وکړو، د میډیا سنګرونه یې تاوده وساتل. ډېره زیاته مننه، شکریه ورڅخه ادا کوو. دا د افغانیت، دا د ننګ او دا د اسلام د ګټلو وخت و چې هر چا دلته په دغه وختونو په دغه اساسو شرایطو کې د خپلو میړنیو افغان او اسلامي فوز ترڅنګ ودرېدل. واقعیت چې دوی افغانیت اسلامیت ته ژمن خلک دي. راځم وروستۍ هغه ټکي ته، هغه پوینټ ته چې ما ډېر ځوروي، هغه مې په داخلي ګلخانانو، په داخلي جاسوسانو، په داخلي د سکاټ میلر په اولاد د باجوا په زمانو باندې غږ دی چې هی د باجوا د سیکولر زامنو، هی د سوني شاه، هی د رحیم شاه اولاده، که تاسې په دغسې شرایطو کې چې افغانستان له پنجاب سره مستقیم لاس او ګریوان ده او د خپلو افغان امنیتي دفاعي ځواکونو، د میړنیو ځواکونو، په اسلامي افغاني پښتني روحیه سمبال ځواکونو ملاتړ ونه کړو، دا به د تاسې او زموږ ترمنځ تاریخ کې د تاسو په تندیو به په سکرو باندې دغه لیکل کېږي تاریخ. زموږ افغان امنیتي زړور ځواکونه
د هر شي ظرفیت لري. تاسې څو انګشت شماره غلامان الکبه ګوژه غلامان د میلر اولادونه د باجوا زامن که مخالف سي که موافق سي ستاسو مخالفت او موږ سره هغه دومره اثر نه لري. لهذا بارکزی صاحب تر سره پات شاهین صاحب یو خبر ده په ډیر بخښنې سره شاهین صاحب مهم خبر دغه ده پکتیا ډنډي پټان کې همدا شیبه یو مهمه پوسټ سقوط سوله چې دا اوس جګړه شروع سوله او په دغه دم کې په پکتیا ډنډي پټان ولسوالۍ کې مهمه پوسټه د مجاهدینو له طرف نه فتح سو سقوط سوه مجاهدینو ته دعاګانې ډېر کوي. مهرباني دا اوس په تلونیوز کې وګورئ ملګرو دا ټول ملګري یو خدای دا لایف شیر کیا سل کسان ناستی او په 40 کسانو شیر کړی دا لایف شیر کیا او ټول ملګرو نه دا هیله کوم چې دعاګانو ته زور ورکړي د روزې مبارکه میاشته له ټولو نه دا هیله کوو چې راوخیږئ خبرې وکئ پوسټونه وکئ ویډیوګانې وکئ ریکارډونه وکئ خبرې ریکارډ کئ په خپلو چینلو کې واچوئ په خپلو پروپاغي کې واچوئ یا د خپلو اکاونټو کې واچوئ چې دا دنیا نن سبا د میډیا څلورم قوت ده د نړۍ په څلورم قوت باندې بدله سوې ده چې اوس میډیایي جنګ له هر وسیلې نه قوي ده. مهرباني وکړئ ملګرو. نوبت د مهاجر ده که څه ده مهاجر جانان مهرباني مهاجر جانانه مهرباني وکړه. مهاجر جانانه غاګم درځي خبره مهاجر جانان خبر ته ځنه مده که بل تازه خبر دغه د تحریک طالبای پاکستان میړني شاه زلمو په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په لر او بر سیمو کې 48 بریدونه ترسره کړي دي چې پکې د یهودو پولیس زیاتره پولیس ټاپیان او یغه دنیا ته لګل شوي دي. مهرباني الله مو خوشحال کا ګوري ملګرو هر ملګری خبرې خلاصوي که دا مناسبه نه سي موږ یې کته کوو که نه بعضې ملګري دي موږ سره کینی او خبرې ډېرې مهمې دي وخت ډېر مهم ده نو حالات ډېر نازک دي کوشش وکړئ چې روغې خبرې وکړئ او داسې خبرې وکړئ چې د دښمن زړه ودردوي د دښمن په زړه کې لکه خنجر داسې ولګېږي. دا د موږ او د تاسې دپاره ډیره مهمه ده او ګورئ هر ملګری کوشش وکړي نن که یې خوښه دې وي موږ به هغه د تیر نظام ځوانان چې په تیر نظام کې وخت تیر کړی ده نن ټول وخت یې هغو ته ورکوو. نن خیر د ملګرو په بښنې سره هغه افغانان چې عام افغانان دي د هغو نه هیله کوو چې تاسې ریکویسټونه مه اچوئ چې کومو خلکو په تیر نظام کې وخت تیر کړی ده هغه د راجک چې خبرې دې وکړي. مهرباني مهاجره مهرباني وکړه مهاجره غاګم درځي که نه ښه مهاجر نه به راتېر سو. سلامونه وبخښئ موږ روژه ماتي ته هغه وبسته وخت کم و ډېر وبخښئ حاجي صاحب شاهینه او شاعر ته خپل روژه ماتی وکړه بیا به خبرې وکړي خیر د پروا نه کړي روژه ماتی ډېره تاسې د نورو یارانو دوستانو ته وخت ورکړئ. السلام علیکم. مهرباني دغه هغه ته شاهین صاحب وخت ورکړو دی چې هغه په څنګ کې چې د ما نه نوم یادوتلی ده د په کولج په سر د مهرباني زه په انګلیش نه پوهېږم وبخښه ډېر مهرباني وکړه نیازګل صاحب. سلامونه نه کې هیله حاجي صاحب شاهینتو ته وعلیکم سلام قربان اوسئ. او دا چې رژادو د پاکستان جنگ شروع کړی دی زه داسې وایم چې جنگ د بس کې صحیح ده میږ د نر ویښوي په والله په بله چې تر ښکته شي صحیح دی ور خپل ته شته خلک او زه داسې یم چې د نقشې نه باید ورک شي دی او زه په ټولو افغانونو غږ کوم چې همدغه مکادو همدا یو وخت دی پاکستان باید د نقشې نه نه ورک شي. دا څرګه پاکستان ده چې ګایزر جګېږي چې جنگ شروع ده چې ګایزر جګېږي چې جنگ شروع ده دا باید د نقشې نه ورک شي د نقشې مخه نه باید ورک شي. دومره خو هغه په د هغه نه پېژني او زه دغه یم حاجي صاحب شاهینه چې زه په هغه افغانیو نه غږ کوم سعیدو هغه که تیر نظام والا وي سعیدو که شخصي خلک وي دغه پاکستان سره زه درته زه فتوا ورکوم چې بلکل جهاد په شروع دی
بالکل وړاندې د سره چې د سره په سنگر کې وجنګېږي چې مړ شي یا شهید یې بالکل شهید دي. د دې مارک په میچ سره وده چې دوی باید مځکې مخ نه لرې کړي. مننه چې صاحب شهینه زه نرسونه لرم. ګل قومندان صاحب دا نیازګل سیدا د تیر نظام په یو قومندان ده دلته راځي هر وخت کې خبرې کوي د وطن په باره کې خبرې کوي د وطن د بریا په باره کې خبرې کوي. اوس به راسو احمد ته. احمد مهرباني وکړه پاچا صاحب ته مایک مه خلاصوه. مایک چې کله ته خلاص کړې تا سره اواز ډبلیږي نو کله چې تا نوبت راغی بیا به تا ته غږ وکړو. مهرباني وکړه احمده. تاسو ټول میلمانو دوستان ټول ستړي مه شئ او خدای دې وکړي چې روژه م په خیر وي. غږ مې درځي؟ مهرباني. نو بس موضوع خو معلومه موضوع ده حاجي صاحب شاهینه. موضوع معلومه موضوع ده. څوک چې نه درېږي هغه به افغان نه هغه به بالکل مسلمان نه وي. هغه به بالکل مسلمان نه وي. د مسلمانۍ نه وتلی سړی به وي چې نن د خپل وطن او د خپل افغانیت هر څه نه منکرېږي هغه بس بیخي زمونږ نه دی او زمونږ افغان دی. ښه په نره ورسره ولاړي افغانان یې افغان چې نه هغه به نه درېږي او چې افغان یې زما دغه یوه خبره ده هغه به حتما نن درېږي سر به م ورکوي مالي به م کومک کوي هر رقم ته یې چې وسه کېږي هغه به نن کوي. الله دې خوشحال که. الله دې عزتمن او قدرمن لره. نظیر ارماني مهرباني وکړه مایک دې خلاص که. نو نن خو د افغانانو ورځ ده باید د افغانان خپل افغانیت اسلامیت وطن دوستی دا ټوله ثابته کړي. مهرباني وکړه نظیر ارماني صاحب. السلام علیکم حاجي صاحب شاهین شاعر هلال صاحب خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ وي په خیر وي. د رژې ښکلې شپې ورځې مو پیل کړي. نظیر وروره د ورځې روزي نیسو ښه د شپې پوستې نیسو او قرارګۍ نیسو. د تاسې سال ده مونږ خپل هم دا چې باید د ورځې رژې ونیولی شي د شپې پستې ونیولی شي. دا د هر چا کار هم نه ده. بالکل نظیر صاحب تاسو د دښمن باندې به د اطاق واره داسې ډېر بل رقم اثر وکړي نه ده. نو که کولی شي کمره خلاصوی شي کمره دې خلاصه که زمره کمره دې خلاصه که د ډېره وي آی پي ورځ ده. کمره خلاصه کوي چې څومره افغانان کوی شي کمره خلاصوی شي ټول کمرې خلاصې کوي زمریانو. شاهینه د یو احمد صاحب د بغیر د کوارې یا د کمرې نه بغیر د موږ په دښمن اثر چولی شو. هر وخت لپاره موږ دښمن ته غوښ ماتونکی ځواب ورکړی م دی ورکوو به او بیا ورته په کیسه کې یو یم نه. الله دې خوشحال که. الله دې خوشحال که. دغه کوم یو قومندان ده مهرباني مجاهدینو پر څنګ ولاړ یو. الله دې عزتمن او قدرمن لره. ګورئ زه دلته له ټولو نه مخکې یوه خبره کوم ملګرو. دا ورځ چې ده دا د وطن ورځ ده. دا وطن موږ ته مړۍ راکوي موږ ته خوراک راکوي موږ پکې پیدا سوي یو موږ پکې زیږېدلي یو موږ د دې ملک وګړي یو. نه د چا پروا لرو نه د چا په کیسه کې یو. وروره جانه د خپل وطن دفاع په نره کوو نه وروره چاته سوال کوو نه چاته زارۍ کوو نه د کوم افغان په موږ احسان اړوي. دا د افغانانو ورځ ده چې هر څوک راځي د عربو په رقم الله یحییک خدای مو راوله خدای مو راوله چې څومره وي خدای مو راوله. مهرباني نظیر صاحب نورې خبرې لري؟ نظیر ارماني صاحب. نور ملګرو سره وغږېږي تاسې نور اجکسن نه وي. حاجي صاحب موږ به دغه انډیوالان به لیک دغه کورې پرېښ کو. ګورې ملګرو کوم چې په لایف کې دي او کوم خلک چې اوس سره غواړي موږ سره خبرې وکړي تاسو مو په ډېره دلاورۍ سره په ډېره دلچسپۍ سره په افغاني اسلامي مینه
او جذبه باندې راپاڅئ او د خپل هیواد د دفاع په خطر باندې دلته راسئ، کم خبرې وکړئ. هغه ملګري چې په پخواني نظام کې ول زموږ ورونه دي، زموږ همسنګره دي، موږ نن ټول وخت هغوی ته ورکوو د پنجاب په قصد یغو پرځېدلي ذلیله دښمن په قصد باندې هر هغه ورونه چې په تیر نظام کې ول زموږ ورونه دي، عملا موږ نن بحث یعنی ډیره برخه دوی ته ورکوو چې موږ سره خبرې وکړي. نو مهرباني وکړئ داسې تلاوره ورور مې مایکونه خلاص کړي، په خپل نوبت کې جذباتي خبرې وکړي. نو اوس راسو دغه ورور ته چې نومېږي ما نه خو مخکې و شاته څوک نه معلومېږي، څوک مخکې راغلی نو هغه د خپله مهرباني وکړي. مهرباني قومندان صاحب مهرباني ورکړه ورځه پې زمرایه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ستړي مشئ، خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ خوشحاله به یاستئ. ډېر زیات مبارک وي. دا زموږ ستاسو د چا خبره د خوشحالۍ ورځ ده، د غزا ورځ ده، د افتخار ورځ ده. الله مو آباد و ښاد لره. حاجي صاحب محترمه بې نوبتي خو به مې نه کړې. څنګه قومندان صاحب پوه نه شوم؟ ما ویلې بې نوبتي خو به مې نه کړې، د چا حق به نه ورځه پې وروره، دا د خپل ورور د ورځه پې. حاجي صاحب محترمه داسې ده چې موږ او تاسو ټول افغانان یو، مسلمانان یو، د هموطن یو، یو مو عزت دی، یو مو خاوره دی او یو مو ننګ دی. دا نن سبا زه درته وایم زموږ ستاسو د ننګ ورځ ده. موږ دپاره نه جمهوریت مهم ده او نه امارت مهم ده او نه بل سم مهم ده او نه قوم مهم ده. دا زموږ ستاسو د ناموس مسله ده، د وطن مسله ده، د عزت مسله ده. موږ او تاسو باید په ګډه لاسونه ورکو. نور دغه د چا خبره دغه چې دی دا باید پرېږدو، دا نفاق او بې اتفاقي او دا پروپاګنډې او دا تورونه او دا یو تو هغه یو تو دا یو زه هغه یم دا پرېږدو. ګورئ زموږ ستاسو ازلي او ابدي دښمن همدا دی. دا تقریبا 50 کاله کېږي یو په نامه بل په نامه موږ او تاسو وژلي یو. زموږ مدرسې، زموږ عالمان، زموږ قاریان، زموږ پوهان، یعنې په هېڅ نګاه باندې دې اعلان نه ده کړې. بالخصوص زه یو نظامي ما که چېرته ما ته ضرورت شي، زه د خپلې خاورې او د ملت نه سل ځلې د امارت نه مخکې ځان قربانوم پنجاب په مقابل کې، بدون د موقف نه، بدون د دولت نه، بدون د امتیاز نه چې زه به ووایم چې دولت په چوکاټ کې ما ته کوم چوکۍ راکړي. هېڅ نه غواړم، ما دپاره چوکۍ مهم نه دی. ګورئ دغه نظام زموږ جمهوریت کې ما تقریبا 14 کاله دنده ترسره کړو. هغه 14 کاله نه دا 15 کاله شو چې امارت راغلی دی. زه وظیفه نه لرم، بې وظیفه یم. زه کارګري کوم، شکر الحمدلله. زما کورم چلیږي، بچیم زه درته وایم یو حلاله نفقه پیدا کولی شم خپل بچو ته. ګورئ ځینې دغه حاله چې دي دلته پیدا شوي دي چې دغسې زه درته وایم پروپاګنډې کوي یا تورونه لګوي یا تهمتونه لګوي. زه وایم چې ولې دی وجدان نه لري، ولې ضمیر نه لري، ولې زه درته وایم دی خپل ایمان خرڅ کړی دی، ولې خپل وجدان خرڅ کړی دی، ولې موږ دپاره پیسې مهم نه دي. ما دپاره شخصا زه د نورو ذمهوار هم نه یم. حاجي صاحب محترمه نورو ذمهواري څوک نشي کولی، ځکه هر سړی بېله مفکوره لري، بېله فکر لري، خپله وجدان او ضمیر لري. ما دپاره زما وطن ډېر ارزښت لري، زما هېوادوال ډېر ارزښت لري. زه په دې باندې متیقن یم د افغانستان یو سرتېری د تورلنګي یا تورمخې 15 سربازانو ته جواب دی. په میړانه یې درته وایم. او دا زموږ ستاسو افغانان چې دي ډېر قهرمانان دي، ډېر غیرتي دي، ډېر تکړه خلک دي او موږ یې تر شا ولاړ یو. زه زموږ د دغه امنیتي او ملي دفاعي ځواکونو ته دعاګانې کوو. موږ یې ورسره ولاړ یو. زموږ ورونه دي، زموږ سر کې سترګې دي، موږ پرې ویاړو. دا زموږ د وطن نه ساتنه کوي، زموږ د ملي نواموسو نه ساتنه کوي، زموږ د خاورې نه ساتنه کوي، زموږ د ملت نه ساتنه کوي. هرګز چې دغه ته اوس دا وخت کې چې څوک لمنه وهي چې مکتب دی او صاحب مهربانه پلاني دی او بستاني دی، دا خو زه درته وایم فکر وکړئ چې د افغانستان دښمن دی، د ملت دښمن دی، د دې خاورې دښمن دی. اول به زموږ استادو دغه وکړو چې دغه ازلي او ابدي دښمن ته شکست ورکړو، ماته ورکړو، خپله خاوره لاسه کړو. بیا به زه درته وایم دا داخلي موضوع دی او دا زه درته وایم داخلي خبرې دي زموږ ستاسو په منځ کې.